لوی شی دا دی چې رستو د انسان نه د هغه پسې یو ښه کار د هغې صدقه جاریه روانه وي. نن چې په دنیا کې دا دوره لوی فیض او د دین دا کار خور دی، نو په دې کې ډېره حصه د دارالعلوم دیوبند ده. او دارالعلوم دیوبند فیض په ټول عالم کې خور شو. الحمدلله، اللهم زد فزد، الله دې نورم سیوا کړي. د دنیا په کنارو باندې الحمدلله د دیوبند فیض د علم و عمل، درس و تدریس، تصنیف و تعلیف، دعوت و ارشاد، تصوف و سلوک او د علم الاحسان د خانقاهی نظام د دې په شکل کې الحمدلله خور شو. دا هم د هغې یو شاخ دی. تیرو کلونو کې د ساؤتھ افریقې څو علما فضلا چې هغوی په انتهایی بارډر د دنیا باندې پاتې کېدل، د سمندر په خوا، هغه علما او فضلاو دا سوچ وکړو او هغه مشرق ته، هغه ملک علاقه مشرق ته، هغه علاقه د مشرق چې هغه انتهایی مشرق ته زمونږ ورور دی شیخ الحدیث مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله تعالی ورعاه، ساؤتھ افریقہ کې هغوی شیخ الحدیث دی، مفتی اعظم دی د هغه یورپی ملکونو او د افریقې. هغوی شاګردان و، هغوی ورله خپل افتتاح له تللي و، موږ ته بیا چا کارګزاري بیان کړه. هغوی وی چې مشرق نه کله نور راخیږي او هغه طلوع فجر کېږي، بیا طلوع د سحر او د صبا کېږي، چې طلوع فجر وشي او اذان کله شروع کېږي. نو مونږ غواړو دا چې د مشرق د غاړې دی د الله د نوم په ځای باندې چرته د بل څه ذکر ونه شي. نو هغوی الله په هغې کې کامیاب کړل. هلته کې هغوی ډېره قیمت باندې چې هغه د حکومت د اخیستو ځمکه وه، هغه علما را جمع شو او څه تحریک وچلو. هلته کې یو ډېر لوی ځای هغه واغستو بای خرید. هلته یو عالیشان مسجد او مدرسه جوړ کړل د سمندر په غاړه. په دنیا کې چې لومبنی رڼا او طلوع د فجر کېږي او د سبا رڼایي لګي، هغه په هغه ځای باندې لګي چې کوم ځای کې دا مدرسه او جومات جوړ شو. او هغوی په هغه خپل مشن کې کامیاب شو. د الله په ځمکه باندې چې د الله رب العزت د جانب نه سبا ته حکم وشي چې ته ښکاره شه، الحمدلله په هغه ځای باندې لومبنی په دنیا کې الله اکبر الله اکبر ویلی شي. دین ډېر برکتي شی دی. نو چې کوم ځای کې الله تعالی د چا نه د دین کار واخلي، هغه دې په دې شکر وباسي چې شکر دی الحمدلله چې الله قبول کړم. دا علما دي، دا فضلا دي، دی دې الله په دنیا کې د دین د کار د خورولو ذریعه او سبب جوړ کړي. او منډې او بنیاد الحمدلله مضبوط دی. هغه د دیوبند بنیاد دی. په دیوبند کې چې کوم ځای کې لومبنی استاد او د هغه شاګرد ناستو، هغه د یو انار ونه وه. یو څو کاله وشو، څه بنیاد باندې هغه هغوی کټ کړه، خو هغه ځای موجود دی. او د اکابرو نه دا یو خبره را روانه وه چې دکه مقام ته کوم قبولیت حاصل دی، هغه یو انفرادي حیثیت لري
ځکه په دغه ځای کې یو استاد او شاګرد ډېر په اخلاص سره ناست و. استاد ورته ډېر په اخلاص سره سبق ښودلی دی او شاګرد ډېر په اخلاص سره سبق زده کړی دی. د استاد نوم یې محمود دی، د شاګرد نوم یې محمود دی. استاد ملا محمود رحمت الله علیه دی او شاګرد محمود حسن دیوبندی چې وروسته ترې شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت الله علیه جوړ شو. هغه دی د دغه انار د ونې لاندې هغه دواړه کېناستل، یو استاد او یو شاګرد، او هغوی ته یې سبق وښو. او د انار د ونې د لاندې نه الله تعالی یو دومره لوی خیر او فیض خور کړو چې نن په دنیا کې د هغې مثال نشته. نو وایي هغې ځای کې دا خبره مشهوره ده او د اکابرو نه دا خبره سینه په سینه را روانه ده چې کوم طالب ته سبق نه یادېږي او هغه د هغه انار ونې لاندې لاړ شي او کینی او هلته کې دعا مو غواړي او زاری مو کې او بیا سبق شروع کی، د هغه ځای د برکت نه الله تعالی د حافظه کوي کې او د ته بیا سبق یادېږي. دا د نسبت برکت دی. دی علماو ته هم دا نسبت ملاو شو د خپلو استادانو نه، استادانو ته د خپلو استادانو نه، او دا سلسله د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک ټول وایي صلی الله علیه وسلم سینه اطهر مطهر هغې ته رسي. زمونږ د ټولو سرخیل او امام د حدیثو او د مدارسو د مساجدو او د علماو د سند بنیاد حضرت امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای چې ما یو ځل په روزه اطهر د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې مراقبه وکړه، نو ما ته هلته الله تعالی یو عجیب منظر وښولو په مراقبه کې، مکاشفه کې، په مشاهده کې چې ما وکتل الله تعالی ما ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک روح مع الجسد هغه ښکاره کړو د محبوب د مبارکې سینې نه او د مبارک قلب او زړه مبارک نه د نور ښایسته ښکلي مختلف رنګونو کې تارونه هغه داسې تلي لکه د بجلی تارونه چې د یو ټرانسفارمر نه تلي وي، او هغه رنګارنګ تارونو یو قسمه مزه کوله او د محبوب د سینې مبارکې نه په رنګارنګ رڼاګانو سره هغه راوتل. زه حیران شوم، ما وکتل چې یاره دا تارونه د څه دي؟ خو ډېر ښایسته تارونه، هغه د نسبت تارونه ما معلوم کړل. نو ما وی چې دا تارونه تلي چېرته دي؟ رالل خو د نبي علیه السلام د ښکلې مبارکې سینې نه، خو چې تلي چېرته دي؟ چې بل خوا مې وکتل نو الله راته وښوله چې په دنیا کې څومره علماء حق پاتې کېږي دا تارونه براه راست د هغې سینو ته تلي دي. دومره لوی نسبت دی. او دا داسې هم نه ده چې صرف سبق خولی شي او سبق سره نور څه نه وي بس. خاصه د علماء حق او د علماء دیوبند دا ده چې د دې استاد خپل شاګرد ته یوازې سبق نه ښیي بلکې نسبت ورته منتقل کوي. الحمدلله. او د سبق نه سوا د نسبت هغه برکت وي. سبق به ډېر خلک ووایي، ډېرو خلکو کتابونه د ځان نه وکتل، دعوې د ډېرو نورو څیزونو وکړې، خو اخیره کې ترېنه لویه فتنه ولاړه شوې ده چې استاد یې نه وي، چې شیخ یې نه وي، چې مربي نه وي، چې د چا ښودلی شوی نه وي، هغه سړي نه چېرته خیر نه دی خور شوی. یاد ساتئ، عوامونو په معاشره کې د هر چا نه مه متاثره کېږئ. د چا پټکي ته، دستار ته، د چا امسا جوبې ته،
داغه تثبوت رستو ګورئ داغه نسبت اول ګورئ چې د چا سره تعلق دی وای به درته قرآن حدیث به درته وای دلایل به درته مضبوط د دین درکوي خو درې پرده وندرونکې به د هغه تیاره وي ما په خپله د قادیانانو رسالې په چناب نګر کې په مرکز د ختم نبوت کې کتلې په هغې کې لومبنۍ د قرآن مجید آیتونه او ترجمه او تفسیر وي بیا د نبی علیه السلام مبارک احادیث وي ورپسې بیا چې دی نو د قادیاني اقوال ذکر کړي ډېر خلک پوه نه شوي دغه زمونږ د بزرګانو په رسالو کې هم دي د دوی په هغې کې هم دي نسبت ته به ګورئ دې علماو تاسو له ځان سره یو نسبت درلو چې هغه د دوی د اکابرو نسبت دی هغه زمونږ د اکابرو نسبت دی هغه نسبت یې درله درلو اوس دی ستاسو مقتدا شو پیشوا شو مشران مو شو که په عمر درنه کم وي هم درله مشر درغی د ستاسو سید د قوم وګرځئ نو الله دې دا علما د قوم او د امت دپاره زلنده ستوري وګرځئ او دا حافظان دی الله جل شانه کاملان عالمان عارفان عاملان او مخلصان او د دین او د امت خادمان جوړ کړي دی د قرآن مجید امانت قرآن مجید په سینه کې ځای کړو ناظر اخوانو ماشومانو هغه قرآن مجید پکې وویلو او د الله کلام هغه ویل شي او د قرآن مجید د بابرکته کتاب حافظان او ویون کې جوړ شو الله دې دوی کاملان عالمان کې د دې ډېر لوی نسبت ده او برکت د قرآن مجید هم ډېر دی دا تاسو چې څه وینئ دې مدرسې ته وګورئ که دا د دې نه وړاندې یو پټی و یا یوه هسې ځمکه وه نو ما او تا دو روزګار نو چې په دې ځای کې راجمع کېدو دا د قرآن او د حدیثو برکت دی چې ما او تا دلته کې راجمع یو او مونږ او تا دلته کې د دین د یو ښکلي منظر او د جلسې او د اجتماع د لیدو دپاره راجمع یو دا هم د دین برکت دی او برکت ویل هم دې ته شي او الله دې زمونږ ستاسو د عقایدو اصلاح وکړي فتنې ډېرې شوي دي علم چې خورېږي رونو نو هغې سره ګوره یاد ساتئ خیر خورېږي خو شیطان هم لګیا وي کله د هغه مقام باندې هغه مکان باندې چې کوم ځای خیر خورېږي دی د خپل شر د خورولو کوشش هم کوي مدارس ډېر شو علما ډېر شو موبایلو کې هم هر یو شی تا ته میلاویږي خو دې سره ګورې څه ډېرې فتنې هم راپیدا شوې یو ځوان دی یو سټوډنټ دی یو نوجوان دی هغه په موبایل باندې د چا تقریر واوري متاثره شي بیا وایي خدای خبر خو بس دې مې هسې خوښ دی پته نه لګي چې دا څوک دی که دیوبندي وي خو صحیح شو خو که چېرې داسې وي چې ستا دپاره په ښکلې ښایسته جامه کې راغلی وي اندرون کې یو لویه فتنه ځان سره وړي نو بیا به څه کوي قادیانیان ځان ته کافر نه وایي پرویزیان ځان ته ګمراه نه وایي لاهوریان چې د قادیانانو یو شاخ دی او د هغوی بچي دي هغوی ځان ته کافر نه وایي ما تا به سوچ فکر کو چې دا څوک دی څنګه راغلی دی څوک به د عقاید خرابوي څوک به د نظریه خرابوي څوک به العیاذ بالله د علماو متعلق ستا شکوک او شبهات پیدا کوي په ذهن کې داسې خلک هم اوس رالل چې دا دهریت خورئ نیچریت خورئ او مونږ او زمونږ د علماو ته او فقیرانو ته بنیاد پرست وایي دا اوس ګرخیل دي مونږ وایو مونږ الحمدلله ثم الحمدلله د خپلو اکابرو په لاسو کې لاسخې دي هغو مونږ ته د الله رب العزت د توحید او د وحدانیت او د نبی علیه الصلاة والسلام د مبارک رسالت او ختم نبوت د قرآن او د حدیثو هغه سبق را کړی دی چې هغه زمونږ نه په مرګ باندې هم الحمدلله نه هېرېږي هغه به مونږ سره وي دکه شان د دې علماو په خدمت کې عرض کوم چې ګورې په دې خپل منصب د وراثت د ټولو انبیاو باندې خوشحاله شئ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون محبوب ته الله فرمایي او محبوب وایه دی ته
چې په فضل د الله چې قرآن دی، په رحمت د الله چې دین دی او اسلام دی، په دې خوشحاله شئ. بس په دې خوشحاله شئ، بس صرف په دې خوشحاله شئ. هو خیر مما یجمعون، دا بهتر دی له هغه څه نه چې خلک یې جمع کوي. شال زربفت مبارک ہو تجھے دولت مند، ہم کو کمبل میں دوشالے کا مزہ آتا ہے. در لباسی فقر دارم تاج سلطانی بسر، ہے چه حاجت نیس مارا با حصول سیم و زر. در لباسی فقر دارم، پا لباس تو فقیرائی کی تاج سلطانی بسر، زمان الحمدللہ تاج دو بادشاہانو پسر دے. هیچ حاجت نیس مارا با حصول سیم و زر، اس حاجت نشتے دا مسرو زرو او سپینو زرو جمع کولو تا زپائی باندے سکو. پا تاریخ کی بس تاسو نم علا زلندوی او جواندے وی چه تاسو دا قرآن خادمان او دا حدیث و خادمان یاد شئی. نن دا دارا او دا سکندر دا قبر پتہ نہیں لگی، او دا اولیاء اللہ و زیارتونو لخلق پا سونو زرگونو کلومیٹر سفر کئی. که دی مال جمع کرو نن با دی نموم نو معلوم شو دی مال اللہ و دنیا اللہ تا ورکلا، اللہ اخپل کرو چه اللہ دی اخپل کرو ہر سستا شو. اغازات سر تعلق پیدا کول پکار دی چه دا چا پا لاسو کے و پا دست قدرت کے دا ٹول کائنات تی. بے وکو پا دی اغا سڑے چه زرائی لٹائی او غزات تی نئیر دے، بیوکوپا او احمق دے غسڑے چه هغه د دنیا یو سپارش گوری او دا هغی نوڑان دی اللہ طرف تا رجوع نکے.